الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو وروڼو خویندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لکه څنګه چې د افغانستان وضعیت تاسو ته معلوم دی چې تقریبا 90% افغانان د فقر او بیچارګۍ په حالت کې شپې ورځې تېروي. په دې سړو یخنیو کې، په دې ژمي کې د هیڅ غریب په کور کې بخارۍ نشته، اولادونه لړزیږي، نه بوټان لري نه لباسونه لري تر څو هغې باندې ځانونه ګرم کړي. مونږ د احساس خیریه بنسټ عاجلې څانګې تقریبا 1500 کورنۍ لیست کړي دي چې هغه داسې کورنۍ دي چې بېګا دپاره ډوډۍ نه لري، که ډوډۍ لري د هغې دپاره قطغ نه لري، نو په بیچارګۍ کې ژوند کوي. نو ټول ورونو خویندو باندې غږ کوو تر څو دغه بیچارهو لاسنیوی وکړي، تر څو د دنیا او آخرت اجر وګټي او دغه بیچارهو دپاره هم یو څه شي. نن مو وشو کولی، لله الحمد، شکر دی الله نه باسو چې 13 کورنیو ته، هره کورنۍ ته مو تقریبا 15 یا 6 قلمه خوراکي توکي برابر کړل. د دغه توکو سره چې چا مرسته کړې ده، نو الله د دوی نه قبوله کړي، الله د دنیا و آخرت ورته ښایسته کړي. جزاکم الله خیرا. هر بنده، هر مسلمانی که کمک به حق ما کرده، پروردگار 10 وجه قطعش کمک کنه. 30 روپیه نون میخریدم، 40 روپیه نون میخریدم، دستم در دسترخوان پیش نمیشد. میگفتم این اشتکایم بخوره خودم بخورم. خدا عاقبتش که غند جمع کرده نتونه. در افغانستان رژیم بیکاری اومده، مجبوری اومده، عاجزی و فقیری اومده. خدا می دولت‌ها را، کشورها را خیر بده که به ما کمک کرد که دم ما یک ذره راست شد. میکنم